السلام علیکم دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د واټساپ لپاره اډیو سټیټس جوړ کړئ. یعنې ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې په واټساپ باندې خپلې اډیو پورته کړئ او د هغه رقم له هغه څخه خپله یو سټیټس جوړ کړئ. یعنې که چېرته تاسو غواړئ چې په واټساپ باندې د اډیو سټیټس ولګوئ او هغه به تاسو څنګه لګوئ او هغه به تاسو په خپل موبایل کې څنګه جوړوئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه دواړې طریقې درښیم. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ دوی لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې وګورئ ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، په دې کې تاسو کولی سئ چې د واټساپ لپاره اډیوې جوړې کړئ، د هغه رقم اډیو سټیټس جوړ کړئ. نو د هغه رقم وګورئ ملګرو تاسو راسئ په اوله تاسو ګورئ که چېرته تاسو په یعنې په پکچر باندې کلیک وکړئ. اوس چې تاسو هر تصویر ورکوئ تاسو به هغه تصویر وروښیاست. نو ګورئ ملګرو زه باندې په خپل موبایل کې یو تصویر وښیمه. نو ګورئ ملګرو زه راځم زه دا تصویر وښیمه. کله چې ګورئ ملګرو تاسو هغه تصویر وښیاست، د هغه رقم که دلته کوم ایډز راغلو هغه به تاسو کلوز کړئ. نو ګورئ ملګرو زه دغه ایډز کلوزومه. کله چې ګورئ ملګرو تاسو هغه تصویر وښیاست، د هغه رقم بیا تاسو راسئ په اډیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو په اډیو باندې کلیک وکړئ وایي پیک اډیو، د هغه رقم ریکارډ اډیو یا پیک پروفایل، نو دلته به تاسو راسئ پیک اډیو به ووایي. کله چې ګورئ ملګرو تاسو پیک اډیو ووایي، د هغه رقم چې هر اډیو تاسو غواړئ چې بره کړئ تاسو به په هغه اډیو باندې کلیک وکړئ. یعنې هره کومه میوزیک چې وي یا کومه ناز چې وي یا کوم شعر چې وي، هر څه چې تاسو ورکوئ تاسو به په هغه باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم بیا تاسو راسئ چیش به ووایي ډن به ووایي. نو کله چې ګورئ ملګرو تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم دغه دلته تاسو چیش کولی سئ غټوئ او کوچنی کولی سئ. یعنې هر څونه یې غټوئ هر څونه یې کوچنی کوئ، دا کومه فایل چې د هغه دلته تاسو غټوئ او کوچنی کولی هم سئ. نو ګورئ ملګرو زه دا دلته ایږدمه. کله چې ګورئ ملګرو زه دا دلته کښېږدمه. نو ګورئ ملګرو زه دا دلته ایږدم. کله چې ګورئ ملګرو دغه تاسو دلته کښېږدئ، د هغه رقم ګورئ په بیکګراونډ کې بیا تاسو هغه ته کلر ورکولی سئ، چې هر رقم کلر ورکوئ یا کلر ورکولی سئ. او په ټکس کې تاسو له هغه سره خط لیکلی سئ. یعنې هر رقم خط چې ورسره لیکئ هغه خط دلته تاسو چې شي ورسره چیش کوئ ورسره لیکئ سئ. نو ګورئ ملګرو زه سلام ورسره لیکمه، د هغه رقم بیا هغه تاسو چیش کړئ ډن کړئ. نو دغسې به سر دی تاسو ایږدئ هغه دلته تاسو ښولی سئ. نو په ایموجي کې تاسو ایموجیان ورکولی سئ، په بروش کې بروش ته او په اریزر کې هغه بیرته چیش کړئ میټاوئ، د هغه رقم فلټر سو، سټیکر سو او واټر مارک سو. نو ګورئ ملګرو کله چې دغه ټوټل تاسو ورکړئ، د هغه رقم بیا تاسو راسئ. ګورئ ملګرو بیا به تاسو په پلی باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پلی باندې کلیک وکړئ هغه به تاسو ته پلی سي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نو ګورئ ملګرو دغه سټیټس جوړ شوی دی. د هغه رقم بیا تاسو راسئ. که چېرته تاسو غواړئ چې دغه ډاونلوډ کړئ، تاسو به د ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. نو د هغه رقم کریټینګ سټیټس دغه به تر 100 پورې ورسېږي. ستاسو سټیټس به په موبایل کې چې سي سیو سي. کله چې ګورئ ملګرو دغه سیو سولو، د هغه رقم که چېرې بیا تاسو غواړئ چې دغه په یعنې په د واټساپ په سټیټس باندې ودروئ، نو بیا به تاسو په شیر باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو په شیر باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به دغه تاسو کلوز کړئ او دغه کوم کریټینګ سټیټس چې دی دغه به تر 100 پورې ورسېږي. کله چې ګورئ ملګرو دغه تر 100 پورې ورسېدی، د هغه رقم بیا تاسو راسئ صرف او صرف به دلته واټساپ ور وښیاست. نو ګورئ ملګرو کله چې ملګرو تاسو واټساپ ور وښیاست، د هغه رقم تاسو مای سټیټس باندې کلیک وکړئ او هغه به تاسو په هغه سټیټس باندې چیش کوئ ودروئ. نو ملګرو ډېر په اسانه طریقه سره اوس تاسو کولی سئ چې د واټساپ لپاره اډیو سټیټس جوړ کړئ او هغه په خپل موبایل باندې یعنې په خپل واټساپ اکاونټ باندې بیا ودروئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی سئ چې هر رقم واټساپ سټیټس جوړ هم کړئ او د هغه رقم یې د واټساپ په سټیټس باندې و هم دروئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي. که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ دوی لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.